تازه نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. د نن ورځو مهمو پرمختیایي خبرونو ته ښه راغلاست. تر ټولو لومړی مهم خبر: قزاقستان نن ورځ د افغانستان د اسلامي امارت د سفارت چارې نوي ډیپلوماټانو ته وسپارلې. په قزاقستان کې د افغانستان سفارت لپاره د اسلامي امارت د لوري معرفي شوي ډیپلوماټان د قزاقستان له لوري ومنل شو او دغه سفارت چارې هم د افغانستان اسلامي امارت ته وسپارل شوې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ترکیې، ایران او په دوبۍ کې د افغانستان سفارتونه اسلامي امارت ته سپارل شوي وو، چې له دې وړاندې هم ځینې مهمو هیوادونو د چین او روسیې په ګډون د افغانستان اسلامي امارت ته خپل سفارتونه تسلیم کړي وو. دغه سفارت په داسې وخت سپارل کیږي چې 2 ورځې وړاندې د قزاقستان یو پلاوی افغانستان ته راغلی و چې له ملا عبدالغني برادر او نورو چارواکو سره یې کتلي وو. همدا ډول د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي مولا امیر خان متقي د سمرقند په غونډه کې د قزاقستان د بهرنیو چارو له استازي سره لیدلی وو. د ډبرو سکرو غازو له سرچینو څخه برېښنا د تولید په برخه کې له ګلبهار انویسټ شرکت سره د همکارۍ هوکړه لاسلیک شوه. د اوبو انرژي وزارت سرپرست ښاغلي ملا عبداللطیف منصور د خپل کاري دفتر کې په داسې حال کې دغه وزارت د انرژي معین ښاغلي ملا عبدالقادر حاجي ادریس رئیسانو تخنیکي مسؤلینو شتون درلود. د ډبرو سکرو غاز څخه سرچینه د برېښنا د تولید په برخه کې د ګلبهار انویسټ شرکت له رئیس ښاغلي حاجي ګلبهار حبیبي سره د ګډې همکارۍ هوکړه لاسلیک کړه. دغه هوکړه لیک د ډبرو سکرو غازو له سرچینو څخه د برېښنا د تولیدي فابریکې جوړولو په برخه کې د یاد شرکت د پانګونې چارې پر مخ وړلو لپاره د دواړو لورو ترمنځ د ګډو تخنیکي همکاریو په موخه لاسلیک شوې ده. نن درېیمه ورځ ده چې د پاکستان غاړې ته په تورخم کې د غر د ښویېدو له امله زیات شمېر خلک او موټر له خاورو لاندې شوي دي. هیرادنوي د پاکستان حکومت او کوزي پښتونخوا پښتنو په غوښتنه نن سهار وختي د افغانستان اسلامي امارت له لوري کومکي ټیمونو مرستې ورسېدلې چې لا هم په سیمه کې بوخت دي ترڅو خلک وژغوري. د افغانستان له لوري څخه ورغلي کومکي ټیمونه لا هم بوخت دي چې خلک او موټر له خاورو څخه راوباسي. دا د پاکستان کوم تورخم بارډر چې دی په دا کې دا غر راشیدلی دی او دا غره کې ډېر غټ نقصان شوی دی. تقریبا تر 90 تر 100 پر کوم موټر چې دی پکې دا تر لاندې شوي دي او دلته اوس د افغانستان طرفه نه امداد راورسېده. انشاءالله دا د کوم موټر چې دی او کمیسار صاحب هم ورسره دی دا هم راورسېده. الحمدلله دا د امداد دپاره دغه کوم هغه چې دی راورسېدل د افغانستان طرف نه.
سمیع سادات په یو تازه مرکه کې ویلي چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی د امریکا ګوډاګی و. د عبدالله له لوري ټاکنې ګټل شوې وي، خو امریکا په غوښتنه اشرف غنی را مخته سو او امریکا اشرف غنی وټاکه. حال دا چې ټاکنې عبدالله ګټلې وي. هغه هم دا ډول ویلي چې اشرف غنی یو بې کفایته او مزدور ولسمشر و. دا و د نن ورځې مهم پرمختیایي خبرونه. مننه چې تر دې دمه راسره پاتې شوئ.